خرنه کې د یوې لیسي ودانۍ نیمګړې خو پیسې اخیستل شوې. د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د علي بابا په نوم مرکزي لیسه کې د یوې ودانۍ کارونه کلونه کېږي چې په نیمایي کې پاتې دي او خلک یې لا هم د جوړېدو تمه لري. دا ودانۍ په 1480 کال کې د پکتیکا ولایت مرکز خرنې پوهنې ریاست ته څیرمه د علي بابا په مرکزي عالي لیسه کې د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې ریاست په همکارۍ د افغان جرمن شرکت له لوري منظوره شوې چې تر نیمایي کارونه ترسره شوي خو د وخت مسؤلینو او شرکت له لوري کارونه نیمګړي پاتې دي. د مرکز خرنې 2 تنو ښوونکو له روهي نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د یادې ودانۍ کارونه دې بشپړ شي ځکه دې لیسه کې د پکتیکا د 10 ولسوالیو زده کوونکو ترڅنګ د یو شمېر څنګلورو ولایتونو زده کوونکي هم زده کړې کوي او په یاد ښوونځي کې د زده کوونکو لپاره جوړ شوي ټولګي کفایت نه کوي. د علي بابا په لیسه کې کوم تعمیر جوړ شوی 15 کاله مخکې منظور شوی، نیم کارونه یې شوي نیم پاتې دي. نو دولت چې دا وختونه ده چې دا باید مکمل کړي. دا تعمیر دې راته جوړ کړي د شاګردان دا د مرکزي لیسه ده د 10 ولایتو شاګردان دلته درسي بې مبالغې 10 ولسوالۍ 22 ولسوالۍ خپلې دي د 10 ولایتو له کونړه تر روزګانه تر بله ولایته تر وردګو دلته درسونه یایي. دغه تعمیر دې راته ورغی ډېر اسانتیا به د شاګردانو ته راشي. اوس مې صنفونه کم دي. د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلین بیا پړه د نشهیي موادو پر ضد د مبارزې پر ریاست ور اچوي چې اوس یاد ریاست د دولت له لوري بیخي له منځه تللی. دوی زیاتوي چې هغه مهال دوی دغه موضوع له پوهنې وزارت سره شریکه کړي خو تر اوسه اقدام نه دی پرې شوی. بعضې دغه ښوونځي ودانۍ نه دي شپږ بابه نور ښوونځي هم په پکتیکا کې دي چې 1480 او 1480 کلونو په وخت کې دغه پروژې نیمګړې پاتې شوې دي. موږ بار دغه وړاندیزونه او پیشنهادونه وزارت مقام سره کړي دي تر څو بیرته بودیجه ورته پیدا سي او د یادو پروژو کارونه تکمیل سي. دومره به ووایم چې د علي بابا په داخل کې کومه ودانۍ وه په تېر کال کې د ولسونو او د ولایت مقام په همکاري باندې څه ناڅه موږ په شخصي امکاناتو دغه پروژه رغولې هم ده ولې اساسي ډول تر اوسه دې ته بودیجه نه ده پیدا سوې. بلخوا ولایتي اداره وایي چې په دې ولایت کې د وخت مسؤلو چارواکو بېغوري کړي خو هڅه کوي چې دوی د دا ډول نیمګړو پروژو کارونه پیل کړي. د پکتیکا ولایت مرکز خرنې د علي بابا لیسه کې یو تعمیر چې چارې په 1480 میلادي کال کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست په همکارۍ د افغان جرمن شرکت له طرفه یې د انکشافي بودیجې څخه کارونه پیل کړي وو اما تر اوسه پورې کارونه بشپړ نه دي، په نیمایي کې پاتې دي. نوموړې ستونزه مو د اړوند ادارو سره شریکه کړې. انشاءالله امید ده په راتلونکي نږدې وخت کې به نوموړې ستونزه حل شي. دا لومړی ځل نه دی چې پکتیکا کې د یوې ودانۍ کارونه نیمګړي پاتې دي بلکې د پکتیکا په یحیی خیل او وازخوا ولسوالیو کې د 2 ودانیو کارونه نیمګړي پاتې او پیسې ایستل شوي دي. دلاور دانش، روهي نیوز، پکتیکا.